السلام علیکم ملګرو. امید ساتم چې ټول ملګري به خیر د ژوند په ښو ساعتونو کې به او ژوند نه به لکه زموږ په رنګ یې مزې اخلئ. ډېر ملګري دا پوښتنه کوي چې آیا د یوټیوب نه پیسې ګټل خبره رښتیا ده یا دروغ ده. نو نن به مونږ په دې ویډیو کې په دې باندې خبره کوو چې آیا د یوټیوب نه خلک پیسې په رښتیا ګټي او که یا دا هسې گپ ته یو ډرامه ده، خلک خپل ټایم پاسي کوي. پردې چې گپ دی دوه قسمه چینلې دي. یو هغه دي چې هر کله یو کس خپل جیمیل کولاو کی، لکه مثال په تور پلی سټور کې هغه کولاو شي، په ګوګل کې هم کولاو شي. تاسو بیا د هغې د وجې خپل فیسبوک هم چلولی شئ، یوټیوب ویډیوګانې هم کتی شئ، خو خپل چینل نشئ چلولی. نو که چېرې تاسو د یوټیوب نه پیسې ګټل غواړئ، نو موږ به د هغې دپاره هم ستاسو دپاره خصوصي ویډیوګانې تیارو چې آیا د یوټیوب نه پیسې په کومه طریقه ګټلی کیږي. د دې لپاره به تاسو له ضرورت دي د یو اوریجنل جیمیل چې ستاسو نه علاوه د هغه جیمیل پاسورډ چاته پټه نه وي. دویمه خبره دا ده چې تاسو له کله چې تاسو چینل شروع کوئ، تاسو له د کیمرې او نور د داسې ډرون کیمرې د دغو هیڅ ضرورت نشته. وجه د هغې دا ده چې نن سبا څومره هم خلک اوله کې چینل جوړ کړي، هغه ته د موبایل ضرورت دي. تاسو ته پته ده چې ښه موبایل هم راغلی، انفینکس راغلی دي، ما سره په خپله ریلمي دی او شکر الحمدلله ستاسو د ملګرو په سپورټ سره زما چینل په 3 میاشتو کې ښه ښکلی روان دی. که چېرې تاسو هم غواړئ چې مونږ هم د یوټیوب نه پیسې وګټو، د دې دپاره خپل سر رول ریګولیشن دي. نو که تاسو غواړئ چې د هغې باره کې هم تاسو ویډیو وکئ، نو مونږ به تاسو له ویډیو وکړو او انشاءالله هغه به پوره تفصیل تاسو ته په بله ویډیو کې میلاو شي. د هغې دپاره تاسو به چینل چې کله تاسو تیار شي، د هغې بیا سیټینګ کولی، ویریفای کولی، بیا په هغې کې آډز لګولی، بیا پکې پروفایل لګولی، بیا پکې د نوم چینج کولو 90 ورځې پورې چې کم دی 3 منثس تاسو سره ټایم یې. که چېرې ستاسو خپل د چینل نوم نه خوښ، تاسو 90 ورځې پس بدلولی شئ. بیا د هغې دپاره ستاسو چې کم دی 1 کال ټایم ټارګټ یي. ټیک ده، اوس ته سرسري یو څو خبرې کوم، نور به انشاءالله په تفصیلي ویډیوګانو کې تفصیلي خبرې کوو په هر یو پوینټ باندې. او تاسو ته په سکرین باندې هم زما نمبر راځي. که چېرې ستاسو نور هم څه قسمه پوښتنې په دې باندې موږ نه په وټساپ کې د هغې په باره کې پوښتنې کولی شئ. موږ به تاسو ته خپل د علم مطابق د هغې سوالونو جوابونه درکو د ویډیو په شکل کې. نو که چېرې تاسو تر اوسه پورې زموږ چینل اکرم علي 107 نوي سبسکرایب کړی دی، سبسکرایب کړئ. او د دې نه به تاسو ته د پښتو شاعرۍ او ټپې ټپیزې او هر قسمه ویډیوګانې تاسو ته میلاویدی شي. په وجه د دې چې هر کله تاسو د کمې ویډیو غوښتنه وکئ، هغه به تاسو ته میلاویږي. نو خبره روانه وه د یوټیوبو، نو چې هر کله تاسو یوټیوب چینل جوړ کړئ، تاسو سره 1 کال ټارګټ دي 12 منثس 12 میاشتې. تاسو له پکار دي چې په هغه 12 میاشتو کې تاسو خپلې داسې ویډیوګانې وکئ چې کتونکي خوښیږي او هغه شیر کوي او ګوري چې یاره د دې هلک دا ویډیو مثال ښه ده، زه به سبا د ده لپاره بیا په فیسبوک او په یوټیوب کې به دی ما ته ډېر په ګرانه میلاویږي. نو ما له پکار دي چې زه د دې یوټیوب چینل سبسکرایب کړم، دی که په هفته کې ویډیو ورکوي، که په میاشت کې ورکوي، که ورځ کې 2 ورکوي، ما ته به نوټیفیکیشن راځي. نو زه به د دوی ویډیوګانې ګورم، په خپله به ترې هم زده کړه کوم او د ملګرو سره به هم شیر کوم. د 1 کال ټایم کې که چېرې تاسو 4000 غنټې واچ ټایم او 1000 سبسکرایبر پوره کړو، نو تاسو ته به په خپله د یوټیوب له طرفه یو ایمیل راشي. تاسو د کومه جیمیل آی ډي چې په دې به تاسو ته راشي، تاسو بیا هغه لاړ شئ د بینک په ذریعه، تاسو ته به هغه خط میلاو شي. بیا چې کله ستاسو ویوز او داسې وایي، تاسو ته به په خپله پیمنټ شروع شي. البته که چېرې ستاسو 1000 سبسکرایبرز او 4000 غنټې واچ ټایم ستاسو په کال د اولنۍ 10 ورځو کې پوره کو، تاسو ته بیا هم جیمیل راتلی شي. که چېرې تاسو په 6 میاشتو کې هم پوره کو، بیا هم راتلی شي.
کچری تاسو په 2 کالو کې پوره کو بیا هم راتلی شي. اصل وجه د هغې دا ده چې تاسو به ځان له خپل یو تارګټ کیدئ چې آیا زه مثال په تور ویډیوګانې کومه، زه د پېښور ته ځمه کراچۍ ته، زه به ردیزي ویډیو برابروم، هلته به بیا چکرې لګوم، د هغه ځای کوم کلیپونه چې دي هغه به هم ټول ځان سره سیو کوم، بیا به یو ښکلې ویډیو جوړوم او څومره هم چې زما کتونکي دي نو زه به یې هغو ته وړاندې کوم. بیا مثال تاسو په کراچۍ کې هفته وویسته 10 ورځې ویستې، تاسو هلته 2 ویډیوګانې وکړې 3 وکړې، ځان سره بس تیارې کیدئ، ټیم په ټیم یې خېجوئ. نو کم کتونکي چې دي هغه به ستاسو ویډیوګانې ګوري، ستاسو به په خپله سبسکرایبر هم سیوا کېږي او ستاسو ویډیوګانې به هم خلک ګوري. بیا که چېرې تاسو وایئ چې مونږ تعلیم کړی دی، 10م کړی 12م کړی، نور څه مو خواته نه کېږي، د کور نه چې کوم دی بهر ته وتل راته ګران دي، نو تاسو بیا هم ځان له یوټیوب چینل جوړولی شئ. تاسو ځان له یوټیوب چینل جوړ کړئ. که چېرې تاسو اردو او پښتو کې یوه ویډیو کې په 2 ژبو کې خبرې کولی شئ نو بېشکه ستاسو چینل به ډېر زر مخکې لاړ شي. وجه د هغې دا ده چې کم اردو سپیک والا ملګري دي هغه به هم ستاسو د ویډیو نه څه نه څه زده کړه کوي او کم پښتانه چې دي هغه هم. خو تاسو چې څومره علم کړی هغه که مثال په طور تاسو سکول باره کې چا چې هر قسمه کار کړی، وجه د هغې دا ده چې تاسو به خپل ټیلنټ تاسو به ښکاره کولی شئ د کیمرې مخې ته، نو تاسو ته په خپله ډالر دا راځي. بیا د دې نه پس نور هم ډېر شرطونه دي. البته که چېرې تاسو روپۍ ګټل غواړئ د یوټیوب نه 40,000 50,000 خلک دې په لکاو کروڑاو روپۍ ګټي. په خپل زمونږ چې کوم دی په زه نن سبا لاهور کې یم، ټولو ملګرو ته به پته وي زمونږ چې کوم دی په خپله یو څو غټ یوټیوبران دي د هغو سره زه په کانټیکټ کې یم. نو د یو یوټیوبر چې کوم دی زما په خیال چې د لاهور دی ماډل ټاون، لاهور کې یو ماډل ټاون دی، تاسو به پیژنئ غټ ټاون دی. نو هغه د هغه ماډل ټاون دی د هغه 4 چینلې الریډي روانې دي. هغه چې کله 3م چینل کولاو کو هغه زما په خیال چې په 4.5 میاشتو کې مونټایز کو او اوس ورته د میاشتې 50,000 روپۍ راځي. وجه د هغې دا ده چې هغه ورځ او شپه په ځان یو کړو او بس دغه ویډیوګانې کوي او په بنده کمره کې ناستي. خو د هغه علم داسې دی چې خلک دې په بنده کمره کې هم د هغه ویډیوګانې مطلب هغه دا ښایي چې هلته یوټیوب نه پیسې داسې وګټه، په دې طریقه وګټه. که چېرې ته ولاګینګ کې خلکو ته څه ایکسپلور کې په دې طریقه کوه. که چېرې تاسو د کوکینګ پخولو شوقیان یې کوکینګ داسې کوه. چېرې تاسو چا د هر قسمه ویډیوګانې تاسو په یوټیوب باندې ورویشتی شئ. نو امید ساتو چې ستاسو به نننۍ ویډیو خوښه شوي. که چېرې تاسو هم د یوټیوب نه پیسې ګټل غواړئ زما د چینل سبسکرایب کړئ، اکرم علي 107 او په سکرین باندې تاسو ته زما نمبر شو کېږي. نو ما ته په دې باندې هم تاسو واتساپ کولی شئ او ستاسو چې څه قسمه تپوسونه یې بېشکه زه به تاسو له جواب در کومه په دې چینل د ویډیو په شکل کې. نو تر هغې پورې ما له اجازت راکړئ. په لوی الله مو سپارم. د الله په امان.